په کنډر کنډر کورونو کې وده شو، په کنډر کنډر کورونو کې وده شو، لکه درد په پرهرونو کې وده شو. او په وطن مین د سر پروا هم نه کړي، په وطن مین د سر پروا هم نه کړي، په وطن مین په غرونو کې وده شو. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ملګرو، الله نور نور یم. او نن مونږ خیبر ایجنسۍ له راغلي یو شنه کمر له، او ډېره ښایسته نظارې دي. غوښتل مې چې د صابر افریدي صاحب نه یو غزل هم ستاسو دپاره ریکارډ کړم. نو صابر افریدي صاحب زموږ مینوالو ته یو غزل ارشاد کړه. ډېره مننه. مخکې یو څو شعرونه چې ارشاد منمه ډېر د په ارمان هم وو، یعنې په تا پسې روان هم وو، واه وولې مونږ له خدای غواړو، ګوره بیا وروسته پښیمان هم وو، خو د اتفاق نارې هم وهلې، را سره خپلو کې ټول وران هم وو. او اصل مخونه یې صابره نه وو، اصل مخونه یې صابره نه وو، د وخت یاران منافقان هم وو. دغه بل غزل چې څومره زر ختمه شوې جذبې غرقه شي، څومره زر ختمه شوې جذبې غرقه شي، اوس زما لوړې حوصلې غرقه شي. او د یار اقرار دې په انکار بدل کړو، د یار اقرار دې په انکار بدل کړو، بې وخته وغږېدې خولې غرقه شي. مننه. د یار اقرار دې په انکار بدل کړو، بې وخته وغږېدې خولې غرقه شي. او یو ساعت دیدن دې را پیرزونه کړلو. د بل شعر دی چې زمونږ نه کرکه کوي تا ته ګوري، زمونږ نه کرکه کوي تا ته ګوري، مزې دې وکړې آینې غرقه شي. مننه. او ټول شاه زلمیان دې نه شیان کړه راته، ټول شاه زلمیان دې نه شیان کړو راته، او غرقه شي غرقه شي نشې غرقه شي. مننه. ټول شاه زلمیان دې نه شیان کړو راته، غرقه شي غرقه شي نشې غرقه شي. زه لار دې کړه خطا له صابر، د ژوند په لار تورې تیارې غرقه شي. دغه تاسو را سره صابر افریدي صاحب واورېدو. یقین لرم چې تاسو به یې شعرونه ډېر خوند درکړی وي، تاسو به ترې خوند اخیستی وي. مینوالو، نن موږ راغلي یو خیبر له او شنه کمر له راغلي یو. او صابر افریدي صاحب اوس نورو ملګرو ویل چې یاره ګورګورې پخې شوي دي، نو ځو. نو هغه شعر یې هم را یاد کړو چې راشه یاره ډېرې پخې شوي دي، غر ته ځو ګورګورې تورې شوي دي.